تورخم دروازه خلاصه شوه. نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. تورخم ښارګوټي له لارې کوزې پښتونخوا او پاکستان ته صادرات پیل شول. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د جوړ شوي طرزالعمل له مخې د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي له لارې د چنګاښ په دویمه کوزې پښتونخوا او پاکستان ته صادرات پیل شول. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د اړوند ادارو په هڅو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د جوړ شوي طرزالعمل له مخې د دې ولایت اړوند د تورخم ښارګوټي له لارې کوزې پښتونخوا او پاکستان ته پرون د چنګاښ په دویمه صادرات پیل شول چې بادرنګ، تیږې، سکاره او یو شمېر نور توکي ولېږل شول. هغه زیاتوي تر دې وړاندې د تورخم له لارې یوازې واردات ترسره کېدل چې تر دې وروسته به د طرزالعمل له مخې په اونۍ کې 6 ورځې صادرات او واردات دواړه ترسره شي.